دا د عمران پیسې دا حساب کاټ که ښه دا د غفار غل سمه صحیح السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا د سیټ هغه تا چې ما ته کومې پیسې په پور راکړې وې هغه دا دې واخه او وروره تا چې کوم پر پیسو باندې ما څه ګټه غوښته وه هغه پیسې هم دا دې واخه وروره. کور ودان ځوانه ستا زما پیسې ښه په ټیم راورسېد او د دې پیسې څه کومه ګټه ورته هغه ګټه ماله راورسوله ستا ډېر په لاک کور ودان ښه ځوانه په دې تیلې کې د چیز راخیستې او تیلې انګه څه یې رسوله دا مې تا له چرګ راخیستې دي کور د چرګ ګرځېدی هغه بې اساسو مردار سولو موږ ته خو نه جایزه نه و ما تا له راوړی مال ده ته بیا ورکړې ده ته خو جایزه دی. هی څه وایې چې و تا ته جایزه دی څنګه ما ته جایزه دی په اسلام کې خو مردار شی دی حرام دی او ما ته زه خو مسلمان یم او ما ته بیا په چیز جایزه دی څه وایې جایزه دی نو تا ته خو دا پیسې هم نه دي جایزه په اسلام کې خو سود هم حرام دی ته یې ولیکه زرداد سیټه الله پاک ښه پیسې درکړي دي یو سم کار کې پسا وکړه مخ خپل نسلونه تباه کوه مخ خپل آخرت ځان ته خرابوه